نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي که یو سړی جادوګر لا، کاهن لا، کوډګر لا، عامل لا راغی په دې نیت باندې چې زما په مستقبل کې به څه کېږي، زه راځم دته کښېنمه او ما ته به بیان وکړي. حضور فرمایي د دغه قرآن نه انکار وکړو کوم چې په ما نازل شوی دی. ډېر ناشنا حدیث په دې باب کې راغلی دی. حضور علیه السلام فرمایي حدیث کې راځي من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. پیغمبر وایي که عامل لا، جادوګر لا، کاهن لا، کوډګر لا اوس انسان راغی لاس یې ورته ښکاره کړو چې زما پال وګوره، حضور فرمایي د دغه قرآن نه انکار وکړو فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. پیغمبر وایي کوم قرآن چې په ما نازل شوی دی، رب په ما نازل کړی، دا قرآن نه انکار وکړو چې دی کوډګر لا راغی. ایمان د سړي نه لاړو، ختم شو په دې عمل سره. او نن سبا ګورئ ځوانان، سپینګیري، بوډاګان، الحمدلله بوډاګان پوهېږي، عالمان څه چې ډېر څوک ناست دی پوهېږي په دې باندې. اکثر نوجوانان نه زموږ نن نوجوانان وګوره لاړ شي کښېني زما مستقبل کې به څه کېږي. حضور فرمایي دا حدیث هغې ته میم ټول مسلمانانو ته دې حدیث ته غور کول پکار دی. نبي علیه السلام وایي د دا قرآن نه انکار وکړو کوم چې پیغمبر نازل شوی دی. دلته زموږ کلي کې یو ښځه وه، نو هغه ښځې له چې کوم دی عالم له راغه، زما استاد محترم لراغه، هغه ورته ویل چې یاره هغه مونږ ته واقعه کوله، ویل چې هغه له ښځه راغه، هغه ته ویل چې یاره که مولي صاحب زه کاکا صاحب ته ځم، ما باندې مخ باندې دانې دي، او چې کاکا صاحب له لاړ شم دانې مې ښه شي. مولي صاحب ورته ویل ته څه عمل کوې؟ هغه ورته ویل زه هغه لوټر عالم په ځان یم کم. نو مولي صاحب ورته ویل ظالمه تا کې خو ایمان پاتې نه شو. هغه ښځې ته ویل تا کې خو ایمان نشته. ما ویل لکه دا خو کافره ده. او حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي سار به انسان مؤمني، ماښام به کافري. حضور فرمایي سار به ماښام به مسلمان یې، سهار به کافري. دغه ښځې تاسو وګورئ چې باباګانو له زیارتونو له منډې وایي څه دپاره؟ کاکا صاحب دا کوي، منم کاکا صاحب بزرګ سړی و، ځان له هر څه کړي، موږ لپاره څه نشي کولی. نو حضور فرمایي که دې باره کې انسان له عامل له څوک راغی د دې نیت باندې چې دی زما کار کوي، نبي علیه السلام یې قرآن نه انکار وکړو. بل حدیث کې راځي چې یو انسان دې دپاره راغی چې عمل پې نه کوم او نه دې خبرو باندې څه کاروایي کومه، صرف زما خبرې اورم. نبي علیه السلام وایي 40 دن د یو عمل هم نه قبلېږي، نه قبلېږي 40 دن. نن سبا موږ ټول مسلمانان په دې باندې اخته یو. الله رب العزت دې په دغه خبرو ما او تاسو له عمل توفیق راکړي. خبرې لږې سختې وي خو وروستو مستقبل به ان شاء الله الله ورته روښانه کوي. الله یې دغه عاملینو نه موږ هم وساتي، زموږ ټول نوی را روان مستقبل هم ترې وساتي. الله دې په دې خبرو ما اول ماله بیا تاسو له عمل توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.